بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم بخت زمان یوسفزی. تاسو د روانو چارو پروګرام هنداره دا وخت پاکستان ټلویزیون پیښور سنټر نه په پی ټی وی نیشنل ګورئ. ګرانو کتونکو، نن 15 اګست او سره د پاکستان نه په نړۍ کې چې کم ځای کې هم پاکستانیان یا کشمیریان وروڼه اوسیږي، هغوی نننۍ ورځ د یوم استحصال یا د تورې ورځې په توګه نمانځي. د دې ورځې که په تاریخ باندې مونږ لږ رڼا واچو، د نن نه ټیک 6 کاله وړاندې یعنې په 2019 کې بھارتي سرکار مقبوضه کشمیر کې د خپل آئین چې کوم دی آرټیکل 83 او 35A یعنې 15 معطل کو، او د دې مقصد دا چې د مقبوضه کشمیر کم خصوصي حیثیت یا سټیټس دی هغه بدل کړی شي. دغه ځای کې چې کم مسلمانان دي هغه په اکثریت کې هغه اقلیت کې د بدلولو یو ناکام کوشش وشو. د دې نه پس موږ ګورو چې پرله پسې دغه ځای کې نه صرف د انساني حقونو خلاف ورزۍ کیږي تر دې دمه روانې دي، بلکې دا د دنیا د ټولو نه لوی جیل هم وګڼلی شو یا ډکلیر شو. په دې باندې به خبره کوو، او کله چې بیا موږ د مقبوضه کشمیر د ولس د قربانیانو خبره کوو، نو یو خو به د پاکستان چې کوم همیشه سیاسي یا سفارتي یا سماجي مرسته په دغه حواله دی ته حاصله ده، په دې به خبره کوو. د پاکستان د حکومت او د پاکستان د ادارو په کردار به خبره کوو، خو په دې به هم خبره کوو چې هغه اقوام متحده، هغه OIC او دغسې نورې چې کوم ادارې دي یا د هیومن رایټس چې کوم کمیشنز دي په ټوله دنیا کې کار کوي او دغه دعوه هم کوي، دی ولې چپ دي تر اوسه پورې یا که چپ نه دي، نو د دوی څه کردار پاتې شوی دی او د هغې په نتیجه کې آیا دغې کشمیري وروڼو خویندو ته څه انصاف یا څه ریلیف میلاو شوی دی او که نه دی میلاو شوی. د دې ورځې په اهمیت او د کشمیري ولس په قربانیانو به خبرې کوو. زه غواړم چې د میلمنو پیژنګلو زه تاسو سره وکړم. زموږ ړومبی میلمه ډېر محترم ښاغلی معظم بټ ایډوکیټ صاحب دی. بټ صاحب تاسو ته په خیر راغلی وي، ستړي مه شئ. مننه. زمونږ د نننۍ ناستې دویم میلمه ډېر محترم سینیر صحافي او تجزیه کوونکی محمد اشرف ډار صاحب زموږ سره ناست دی. سر تاسو ته هم په خیر راغلی وایو. ډېره مننه. بټ صاحب، د ټولو نه اول خو د دې ورځې په اهمیت باندې لږ تاریخي پس منظر هم راته بیان کړئ او د دې ورځې اهمیت څه دی چې موږ دلته نن ناست یو دا خبرې کوو. بنیادی طور باندې دا لفظ استحصال چې دی که نه، دا خپل معنو په لحاظ د کشمیر ولس چې دي د هغوی په حواله یو ډېر دردناک او تکلیف والا حواله جوړه شوه، ځکه چې د انډیا اولنی وزیر اعظم چې و او د هغوی گورنر جنرل چې و، د هغوی دا کمیټمنټ وه چې څه وخت چې هلته نه د کشمیر هغه ډوګره چې دی هغه ځانو رسول، هغوی ته هغوی په دې کمیټمنټ باندې چې د دې مستقبل فیصله به د دې خپل خلک به کوي چې هغه پاکستان سره میلاویږي که هندوستان سره میلاویږي. نو دا یې کمیټمنټ کړې وه او همیشه همدا یو خبره د هغوی په نسبت چې دی پکې UN ریزولوشنز هم راغلل، شمله معاهده هم راغله، او دا موږ دا امید کولو چې بی دا آخر سفارتي حوالو سره چې کوم جدوجهد دی هغې په نتیجه کې به دلته خلک چې دی خپل د مستقبل فیصله به کوي. خو دا 2019 کې چې واقع وشو نو هغه دا یو یکطرفه یو دومره عجیبه غونته واقع وشو چې هغوی خپل آئین کې چې کم تحفظات ورکړی وي او کم چې انډیپنډنس چې و د هغه راسخ انډیپنډنس د کشمیر چې و د هغې ګارنټیز موجود وو، او یو شکل باندې د کشمیر ټول اختیار چې و د کشمیر د وسایلو استعمال هغه ټول کشمیریانو ته حواله شوی وو. خو دلته دی دا ختم کړو او اوس ډایرکټلی هغه کشمیر د انډیا حصہ جوړه شوه د دې اعلان په نتیجه کې. نو ریالټي کې خو جوړه نه ده، خو د هغوی زبردستی او د هغې کم فهمي دا دی چې دې طریقې سره هغه کولی شي. نو هغوی اوس قبضه وکړه، نو خبره دا ده چې اوس دومره 7 کال تېرېږي، نو یو جیل دی او هغې کې وایلیشنز کېږي لګیا. صحیح. اشرف ډار صاحب دا راته ووایي چې یو خو دغه تاریخي پس منظر
تاسو لږ بیان کوي تاسو چونکې په دې وخت په وخت تبصرې هم کوئ لیکل هم پې کوئ چې هغوی څومره حده پورې کامیاب شو په دغه خپل کوشش چې هغوی وکړو او بیا د دې پس منظر راته هم ووایي. ډېره مننه بغزمان صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. نن 5 اگست څنګه تاسو مو ویلې چې پوره نړۍ کې پاکستانیان او کشمیریان چې کوم دي مانځي او دغه ورځ شاته چې کوم تاریخ دی جی جی زه په دې خبرو کما دا شپږم کال دی او جی شپږ کال وشو. ٹھیک شو جی. او شپږ کال مخکې آر ایس ایس جی زه به ورته آر ایس ایس وایم ماسټر مایند چې کوم دی هندوستان یا د مودي سرکار هغه آر ایس ایس دی هغه تنظیم چې کوم په هندوستان کې هندویزم غواړي هندوتوا تحریک چې او جی او په هندوستان کې هیڅ قسمه مینارټي نه مني هغه صرف هندوان دا هندوستان د هندوانو دی او هغه سیس چې کوم دی دیو پرمختګ کړي دی او بیا په کشمیر کې چې کوم دیو کار وکړو صحیح نو کشمیر کا هغه اکوپای کشمیر دی که آزاد کشمیر دی د دیو خپل یو خصوصي حیثیت دی صحیح او دا ډیسپیوټډ ایریا او جی ٹھیک شو جی. او انټرنیشنلی یو ان او پورا دنیا په دې باندې متفق دا چې دا یو ډیسپیوټډ علاقہ دا ایریا دا چې کله د دې فیصله وشي بیا به د خپل یو حیثیت خپل یو غبي. خو مودي سرکار دا سې کار وکړو چې په 2019 کې 5 اگست 2019 کې اغو 35A او 370 دا معطل کا منسوخ کا د خپل آئین ها جی د کتون د پاره دا خبر شیر کومه چې دا آرټیکلز چې کوم دا په 1953 کې انډین ګورنمنت چې کوم دی دا لاګو کړیو او د دې لاندې مقبوضه کشمیر چې دی التدا هر څه حل زله د قانون لاندې پکې دی. اوس دا قانون د دې آرټیکل سلور نکات دي یعنی مهم سلور نکات دي. لومړی نقطه دا ده چې هغه کشمیری چې کم په مقبوضه کشمیر کې پیدا شوی دی هغه د هغه د سیټیزن دی. لومړی نقطه پکې دا ده آرټیکل کې. دویمه نقطه دا ده چې د هغه د کشمیریان چې دي هغه جایداد اغشتیم شي خرڅولیم شي خو د بهر نه د بل سټیټ نه د بل ریاست نه کس نشي راتلی هلته نه جایداد اغشتی شي نه خرڅول شي هیڅ قسمه نه ډومیسایل ورته ملایږي. زه راځم چې دا څلور نکات چې کوم دي هغه کې دا ټول چیزونه راځي. بیا یو نقطه دا ده چې سرکاري نوکری چې کومه ده د کشمیر کشمیریان کول شي هلته د هغه د خلک خو د بل ریاست یا د یعنی هندوستان کس نشي کولی د بل ملک کس چې راشي په کشمیر کې چې د مقبوضه کشمیر کې هغه نوکری نشي کولی. سلورمه نقطه پکې دا وه چې ووټ نشي ورکولی. تاسو خبرو رسیده مثلا استاد وې نو استاد ډومسایل خو به د خیبر پختونخوا وي د کشمیریانو د پاره د هغه ځای ډومسایل دی اب خپل ډومسایل جوړي ټیک بهر سړی الته راشي د هغه ډومسایل نشي جوړې دی ډاکومنټیشن هیڅ ډاکومنټیشن د هغه نشي کېدی. دا سیس چې منسوخ کړی شو هغه په نتیجه کې دا ټول اجازت چې دی هندوستان هر سیټیزن ته ملاو شو. هندوستان اوس هر سیټیزن تلی شي هلته جایداد اغشتی شي. هندوستان سړی کس تلی شي سیټیزن هلته هغه ته نوکري ملاویدی شي. تاسو په خبرو رسیده ووټ هم هغه اچولی شي. هغه څلور واړه نکات چې کوم دي الیکشن بم کولی شي کنه الیکشن بالکل کنټیسټ کولی شي. ها بیا مودي حکومت آر ایس ایس داسې کار وکړو چې خپل د آر ایس ایس هندوان پندت فیملیز خاندان هغه مایګریټ کړ شفت کړ مقبوضه کشمیر ته کالونیان قائم کړي آبادکاری شروع کړه. زرګونو تعداد کې هندو پندت چې دی الته دغه آبادکاری روانه چې مسلمانان اقلیت کې شي. ایگزیکټلی دا ولې جی بنیادی مقصد هغه دا دی چې په کشمیر کې اکثریت د کشمیریانو دی د مسلمانانو دی نو دا اکثریت به موږ څنګه په اقلیت کې کنورټ کوو. نو هغه د پاره دا پلانینګ آر ایس ایس کو
چې خپل خلک الته دغه آبادکاری شروع کا دا آرټیکل چې کوم دی منسوخ کړ کنه بنیادی نقطه دا ده چې خپل خلک الته موږ آباد کو آبادی زیاته کو او هغه نه پس ک بیا چرته ریفرندم کو یا د ووټ موقع راځي نو بیا به موږ د پاره هغه هرډلز نه وي جی بزمان صاحب د دې آرټیکل د منسوخه نه پس مقبوضه کشمیر په دوه انتظامی حصوں کې تقسیم شو صحیح یو لداخ یو جموں و کشمیر ٹھیک دوه انتظامی حصے شوې دي او د دې لاندې اوس لګیا دی الته انتظامی معاملات چې کوم دی هغه چلی مقبوضه کشمیر کې هغه لیډرشپ چې مونږ به ورته وی چې د دیو جھکاو چې کوم دی هندوستان ته دی صحیح مثلا فاروق عبدالله صاحب محبوبه مفتی صاحب داسې نور دغسې لیډران هم دي چې کله دا آرټیکل منسوخ شول نو دیوم باغ باندې سخت ریاکشن راغی سخت غندنه دی وکړه او بیا خبره دې حد ته رسیدا چې دا محبوبه مفتی پکې ارست شو او جی په کور کې نظر بند کړی شو داسې نور هغه سیل وره حریت والا خو ټولو ته پته ده الحاق پاکستان او د پاکستان په حواله خبرې کوي خو هغه قیادت چې هلته حکومت کړی دی شیخ عبدالله بیا د غزوې فاروق عبدالله بیا محبوبه مفتی دا ټول وزرایاله پاتې شوي دي هلته نو هغو خلاف هم هندوستان مودي حکومت چې کوم دی هغه اکشن واغشتو زما د خبرې مقصد دا دی چې نننې ورځ او د دې شاته چې کوم هیستوري ده د شپږ کالو حواله باندې هغه دا ده چې مودي سرکار د جنیوا کنونشن خلاف د یو ان قراردادونو خلاف د خپل د آئین خلاف لاړو او د دې آرټیکل څخه منسوخي وکړه صحیح دنیا یې بالکل حیران او پریشان کړه چې دا تا څه کار وکړ نن مودي سرکار چې کوم دی باوجود دینا چې ولکه نه زیات فوج چې دلته موجود دی او سخت ظلم و جبر دی هر سال ته لګیا دي روان دي خود کشمیر ځوان کل صحیح د کشمیر هر مکتبه فکر سره خیال تعلق لرونکي خلق ولس د دې آرټیکلز سخت خلاف اور اوسه پورې عملاً په ګراوند په تاسو وګورئ نو ګراوند ریالټي دا ده چې هغه سیزونه د کشمیر خلکو قبول نه کړه صحیح کشمیریانو قبول نه کړه ټیک پاکستان قبول نه کړه دغسې د دنیا نور داسې ملکونه چې کم د کشمیر سره همدردیان لري هغه هم دې ته یو عجیب غونته منطق وایي چې دا مودي سرکار څوک موږ دا وایو چې نن الحمدلله د ټولو هتکندونو باوجود د پاکستان ولس د پاکستان حکومت دا یو استحصال چې مونږ وایو کنه مونږ دا باور ورکو د کشمیر خلکو ته د مقبوضه کشمیر خلکو ته د آزاد کشمیر خلکو ته په پوره نړۍ کې چې په کم ځای کې کشمیریان اوسي مونږ دا هغو ته بړاو ورکو چې د پاکستان حکومت او د پاکستان خلک ولس تاسو سره څنګ په څنګ ولاړ دي تاسو هر قسمه حمایت کا سفارتی دی کا اخلاقی دی کا سیاسی دی په هر میدان کې د پاکستان ولس کام او حکومت چې دی هغه تاسو سره ولاړ جی بټ صاحب څنګه ډار صاحب فرمایل کنه جی چې خپل د آئین شکونه معطل کړل یا منسوخ کړل نو دې ځکه به د انټرنیشنل کمیونټي او خاص کر د اقوام متحده څخه کردار جوړېدو هغه ادا کو او کنه بیا د دې په قانوني حیثیت باندې تاسو خبره وکړئ چې لیګل سټیټس باندې چې قانون څه وایي دغه ځای کې زما بنیادی خبره دا ده چې لیګل سټیټس په حواله خو ډار صاحب چې دی هغه تفصیل سره خبره وکړه تاسو چې د اقوام متحده خبره وکړو نو هغه اوس زوړه واقعه ده زړه واقعه په دې ده چې هغه ریزولوشن راغلی اوس پورې پینډینګ پرته دی خو اوس یو آوټ برست شوی دی هغه خاص طور باندې ټرمپ صاحب چې دی هغه یو اعلان کړی دی هغه د دې اهمیت اظهار کړی دی چې د کشمیر مسلې په حواله سره هغه سفارتي کردار ادا کولو لپاره تیار دی نو امریکا افیشلی د هغې پریزیډنټ چې دا خبر راغله نو دا یو مؤثره خبره کیدی شي ځکه چې اوس دوه حوالې دي که نه یو خو هغه شمله معاهده ده هغه شمله معاهده چې د هغې حوالې سره هم
اوس زمونږ موقف راغو چې به اوس مونږ آزاد یو صحیح. پهله خو تړون دا و چې مونږ خپلو کې دا خبره کوو او جا. اوس هغه خبره خو پاتې شوه نو سفارتي سطح باندې د امریکا کردار چې دی هغه یو احسن کردار دی او مونږ ته پکار دی چې مونږ هغه ډیپلوماټیک فرنٹ چې دی هغه بهتر انداز سره ایکسپلور کو اوس حالات هم داسې جوړ شوي دي چې دا امکان پکې پیدا کېدی شي چې دې باندې یو سیریس سنجیده غونډې ډیپلوماټیک ارینجمنټ وشي صحیح. نو زما خدا فکر دی سردار ته ډار صاحب وایي چې دا وخت جیل ته صورتحال دی تاسو چونکې کانټیکټ کې انساني ژوند جی څنګه دی دا وخت هلته بنیادي حقونه کم ځای کې دي نور د ژوند ژواک سره تړلې د خوراک څښاک بندوبست د ابلاغ چې کم بنیادي ضرورت دی که نه جي کمیونیکیشن څه پوزیشن دی جي بغزمان صاحب دا ستاسو سوال د جواب مخکې جی، لږ جی. زه غنمه چې د کتون سره دا خبره شیر کما بټ صاحب د ټرمپ په حواله خبره او وکړه. جا ګوري جی ټرمپ ټویټ کړی دی او جي چې موږ د کشمیر مسله حل کولو کې زه خپل کردار ادا کوم پازیټیو خوش قسمتانه زبردست و صحیح په مئی کې د هندوستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم انسیډنټ وشو جی او الحمدلله پاکستان ته بری ورکو او جي مخکې به بغزمان صاحب په دنیا کې به چې کله د کشمیر خبره کېده او کنه جي خلک نو دنیا به وی چې هندوستان او پاکستان کې درمیان مسله او کشمیر جا اوس سوی دنیا و چې د پاکستان او هندوستان کې درمیان مسله کشمیر صحیح. تاسو به خبرو بالکل. پاکستان برلا بره لاړو جي ها چې بره لاړو اټماسفیر بالکل چینج شو او ټرمپ نوبل انعام د پاره په سیکنډ نمبر دی چې دی صحیح دی د امن په حواله که نه جی نوبل انعام چې امن د پاره دی هغه په سیکنډ نمبر باندې دی وخت او پاکستان هغه کړی دی چې پاکستان وته هغه کړی نور ملکونو کړی دی نو ټرمپ صاحب دا کوشش کوي چې زه داسې رول ادا کوم صحیح. چې دا نوبل انعام چې کوم دی ترلاسه د دې کړي. حقدار شم خیر دا خو یو دا خیر ایران اسرائیل کې هم دا جی پوزټیو جی همدغه رول پلی هغه کوشش کولو چې دغه ګوري جی دی وخت لیټس دا اوس چې کوم لږ ساعت مخکې زه خبر شوم ټرمپ چې د مودي نه سخت خپه دی صحیح یعنی د مودي د هغه ټلیفون اټینډ نه کړ صحیح او اوس پکې نوې ډیولپمنٹ څه شوی تاسو ته پته ده چې هندوستان د روس نه یو غټ مقدار کې 30 لاک بیرل آیل واغشتو ها تاسو پوه شئ جی صحیح هغه چې واغشتل نو ټرمپ د اړخ نه سخت ریاکشن راغی چې د روس نه به تیل نه اخلي صحیح نو انډیا سایډ دا خبره رااله چې ته پلاټینیم داغه نه آله ته یورینیم دا روس نه آله نو مونږ به ولې نه آلو نو بیا وی ټرمپ دا وی چې دا تیل چې کم دی اخلي نو ځان لم استعمالي او بیا مخکې خرڅي په نور ملکونو صحیح الته نه ګټم کوي دا د ټرمپ په حواله خبره کوم نو اوس ټرمپ وی چې میں ډبل ټیرف لگاونگا خاو دم کی ور کړی دا څه ده جی؟ بالکل او جي نو دغه وخت چې کم اټماسفیر دی موږ د پاره ډیر ښه دی ډیر ښه دی او جي یعنی سازګار چا به سوچ نشو کولای چې هندوستان او امریکا خپل ترمن د بدغه شي چې کم اوس صورتحال بل دی طرف ته جی دا ویلی تاسو خبره جاری وساتئ چې پاکستان نه به تیل اخلي بھارت کا اخلي جی همدا سدا بالکل نو ګورا ټرمپ پکې رول ادا کوي صحیح خپ اخلاص سره خنیت سره نو زه غنما چې دې کې سره بریک تھرو کې کې دی دی شي، او زه کدی مثال دا سیدر کما چې ایست تیمور او جی. یو مسله وا کتا اوس ته یادي آزادې پاواله امریکا پکې رااله یو ان پکې راغې حل شو او جی سودان کې یو مسله وا او جی چې امریکا پکې رااله یو ان پکې راغې حل شو او جی نو کنن په کشمیر معاملہ کې ټرمپ صاحب راضي او په دې کې خپل رول ادا کوي مخ ته ویلکم کو صحیح. او الله دیو کې چې سلاره پکې چې وځي، او وځي جی. ها زه اوس راځم چې تاسو خبره چې دا وخت څه صورتحال دی سر کنه جی، بالکل او بالکل دی وخت په جی مقبوضه کشمیر کې دنه ها جی تقریبا 1 کروڑ کم و بیش آبادی کا نا 80 لاکھ نا 1 کروڑ صحیح. زموږ آبادی دلتا او ولکه نه زیات فوج چې کم دغه التا ډیپیوټ دی اندرونی حالات دا دي چې د خوراکي مواد شدید قلت ته ها جی میډیسن چې کم دي د هغو په حواله باندې خلکو ته سخت تکلیف ته ها. تاسو خبر ورسېدی یونیورسيټي کالجونه سکولونه صحیح د طلبا کا هغه جنکې دي کا هغه لکان دي
په یونیورسټو کې دي په کالجونو کې دي د هغو د تعلیم په حواله هغو ته ډېر غټ حرج دی دې وخت سخت مشکلات دي او غټه خبره نیټ دا څومره مواصلاتي معاملات دي هغه نش په حساب دي صحیح او بیا د هغه د میډیا هغو داسې دباو کړی ده جی چې سر اوچتېدو ته نه پرېږدي صحیح هیڅ قسمه اکسس انټرنیشنل میډیا ته نشته ټیک اندرونی حالات دومره خراب دي چې نن که تاسو یعنی مقبوضه کشمیر دننه چې موږ کوم خبرې کو د خلکو نه خبرې کو جی جی یعنی د هغه دنه که څوک راشي د مقبوضه کشمیر نه که څوک دی خو آزاد کشمیر ته راشي صحیح نو هغو نه موږ خبر شو چې دننه هلته حالات څه دي ادرویز خبر نه نه نشو کې نه چې هلته هغه اکسس نشته ها نت کار نه کوي هلته مثال په تور باندې فیسبوک کار نه کوي هلته واتس اپ کار نه کوي دا څیزونه بالکل داسې دي چې نه کولو دي صحیح نو مقصد زما دا دی چې اندرونی حالات هلته څه داسې ښه نه دي جیل نه زیات دي جی جیل خو بیا په جیل کې د تاسو سره ملاویږي هلته خو هغه جیل نه بدتر حالات دي هلته او بیا یو بل خبر تاسو ته کوم د کشمیر د خلکو جی جی په 2024 کې الیکشن وشو هلته او جی جی ټیک شو جی او د مودي پارټي سخت شکست خوړو بالکل یعنی مودي یعنی کشمیریانو ثابته کا او جی چې وروره موږ د سره نیو که ته سم وکړې یعنی په کرفیو کې او په سخت سیکیورټي کې الیکشن وشو هر څه وشول میډیم د بھارتی میډیم دا کوشش کو چې خپل حق کې خبر راوباسي خو نه شو خلکو بنوي نه نه جی خلک چرته راوتل نو د کشمیر خلک او خاص کر ځوان کل چې ریلتا بیدار دي یعنی وانی شهید نه پس ولمان شهید نه پس یو غټ وې او یو لاره چې دا غو ځوان کل د کشمیر د ځوان نو ډایرکشن ورته ملاو شو داسې ډایرکشن چې اوس ځوان کل چې کوم دا بیدار دی هلې ځلې او آزادۍ او تحریک ته روان دی هندوستان په چل نه پوهیږي باوجود دی نه چې هر کور نه بار یو فوجي ولاړ دی صحیح هر جماعتونه چې کوم دي هغه بند دي عبادت ګوره هغه کوم مین جمعه د میرواز هغه چې کوم دی او جی اوس هغه نظر بند کړی شي مخکې د الله بخي ګیلانی صاحب کور نه ببار نه پرې خوچا اوس دا میرا واعظ فاروق صاحب دی اوس د دې دا پوزیشن دی چې کله کور کې نظر بند دي کله په جیل کې بند کی یعنی دا هغه خلک دي چې د کشمیریانو مشران دي جی او پکار دادا چې د خلکو لا دومره هغه اکسس ورکړي چې خپل خلکو سره ملا ګوره بعض اوقات د جمعې مونږ اجازه نه ورکړي او جی میرواز فاروق ته د جمعې مونږ امامت اجازه نه ورکړي نو دا هغه خبرې دي اندرونی تور باندې چې دنیا دینه هغه څه خبر نه ده چې خبر نه ده نو خبره نه کوي صحیح نو موږ دا وایو چې تاسو انډیا انټرنیشنل میډیا له تاسو اکسس ورکړي صحیح دودھ کا دودھ پانی کا پانی هر سب مخامخ راشي څومره ظلم دی څومره جبر دی او سکیږي او سنک صحیح بټ سپ دار ته وی چې دا یو خو د جنگ نم پته ولګیدل کنه دنیا ته چې د پاکستان د قوت هم ورته پته ولګیدو د موقف هم پته ولګیدا خو دین علاوه چې د پاکستان حکومت کردار ته تاسو څنګه ګوري د کشمیر دغه مسله دنیا ته خودلو کې لکه اوس اسحاق ډار صاحب اوس امریکای ته تلو کنه جی د نمخ کې بیا د بلاول بټو زرداری په مشرۍ کې چې کومه ډیلیګیشن ټوله دنیا کې وګرځیدو پاکستان حکومت رول ته څنګه ګوري جی اصل کې حقیقي خبر خدا دا چې پهلګام واقع نه پس او د دې جنگ نه پس چې دی پاکستان اوس مستقل په حالت جنگ کې دی انکنونشنل دی خو هغه شمله معاهدې سره وي د هغې تړون یو اوبو سره د هغې تړون وي سنتاز سره وي او دا ټول معاملات چې دي یو بل سره تړلي شوي دي نو اوس هغې کې چې هغوی سنتاز معاهده یک طرفه طور باندې اعلان وکړو چې موږ دا سسپینډ کړه او دلته چې دا زموږ طرف نه هم دا ویناو شو چې همدا خبره بیا شمله معاهده ته هم اپلای کیږي هغه هم ختم شوه عملا ختم شو نو اوس اصل کې خلک وایي که نه چې یونیلیټرل دا نشي کولی یونیلیټرل باندې خو هغه انډین کانسټیټیوشن کې هم چینجز وکړل که نه نو موږ سترګې نشو پټولی خبره دا ده چې بالکل هغه هډ درم د انډیا هغه ځان تیاری لګیا دی او موږ د هغې په حواله سره خپل سترګې چې دي هغه نشو بند کولی هغه چې دی بالکل هغه پاکستان اوس حالت جنگ کې دی
انکنونشنل دی دا کنټینیوس دی دا لګیا دی دا لګیا وی او د دې منطقي انجام چې ډیپلوماټیک سولوشن راشي نو خپخه ګینه دې سیمه کې به داسې جنګ کیږي چې هغه به خپل مثال به او موږ دا نه غواړو چې دا وي خو دا انډیا هټ درمي چې دا هغه په دې سایډ باندې روانه کړې ده کیسه چې آخر به دا حالات وي نو د پاکستان رول چې دی هغه ډېر ریسپانسیبل دی پاکستان بېشک یو هغه اټمي قوت دی نو د هغې میډیا او د دې خپل زموږ عسکري هغه لیډرشپ چې دی هغه ډېر د ذمہوارۍ هغه اظهار وکړو که نه نو هغه 1971 کې چې موږ سره چې کوم واقع شوې وه نو د هغې په نتیجه باندې هغوی خپل آرمي سربراہ ته چې دی هغه د فیلډ مارشل عهده چې ده هغه سپارلې وه او الحمدلله دې ځل چې هغه وشو نو هغه ایکول فوټینګ ته هغه خبره هم ریوایو شوه ډونالډ ټرمپ هم جی او ټرمپ چې دی بالکل دعوت هم ورکړو بیا دعوت هم په دې لحاظ سره چې اصل اهمیت چې دی هغه زموږ د فیلډ مارشل ته میلاو شو او یا د پاکستان ته او پاکستان هم کشمیر په حواله سره ډېر یو بالکل ذهین ملک دی ځکه چې اندروني طور باندې پولیټیکل رینګلینګز او پولیټیکل رایل رمبل چې دی هغه شروع دی خو دې باوجود چې هر کله چې دا خبره د ریاست په حواله سره راغله د جنګ په نسبت سره ټول یو نو خبره دا ده چې کشمیر چې دی it is more than atomic bomb. If we do not deal with it چې صحیح طریقې سره موږ دا ډیل ونه کړی شو نو حالات به ډېر خراب وي. اشرف ډار صاحب تاسو وختي د انټرنیشنل میډیا خبره کوله که نه جي دا موږ ګورو که چېرته څه وړوکې غونته واقعه هم وشي خاص کر د هیومن رایټس په حواله نو دا انټرنیشنل میډیا چې د اسمان په سر راغشتې وي او په ټوله دنیا کې یو غوغا وي که نه جي دې ځای کې چې د انټرنیشنل میډیا زه هلته خو ورته اکسس نشته که نه جي نو دوی په خپل ځای کې هم خبره نشي کولی جي بغزمان صاحب بعد مرګه که تاسو وګورئ انټرنیشنل میډیا مقبوضه کشمیر په حواله باندې همیشه خاموش پاتې شوی دی دا بدقسمتي ده هغه ظلم نه دی ظلم دی جی د انساني حقوقو علمبردار هغه ملکونه چې په دنیا کې معمولی شانته واقع وشي او شور شرابه شو تاسو خبر بالکل په مقبوضه کشمیر کې خود اویا کالونو سلسله روانه ده او کم ظلم دی کم جبر دی کم خاندې میندې زمونږ د هغو عزتونه تار شول هلته اوس هم د زرګونو په تعداد کې ځوانان چې کوم دي په جیلونو کې تپوس والی څوک نشته او د سلونو په تعداد کې ځوانان چې کوم دي هغه شهیدان کړی شي او اجتماعي قبر ورته جوړ کړی شي او هغه کې خښ کړی شي یعنی دومره ظلم او دومره جبر او نن انټرنیشنل میډیا خو په خپل ځای یعنی هغه ملکونه چې کوم خپل ځان ته د انساني حقوقو چمپیون وایي چېرې مونږ خو ډېر غټ چمپیون وو چې په دنیا کې کوم ځای کې داسې څه انسیډنټ وشي څه واقع وشي مونږ خو ټولو نه مخکې یو نو تاسو د کشمیر په معامله کې ولې مخکې نه تاسو د کشمیر په معامله کې ولې د مصلحت ښکار یې باید په کار دا دي هغه انټرنیشنل میډیا چې په دنیا کې هر ځای کې چې کله څه داسې څیز راشي داسې څه انسیډنټ مخې ته راشي نو هغو کوم رول وي او ډېر ښه رول وي خو په کشمیر کې موږ ګورو ما ته نه یادېږي چې په مقبوضه کشمیر په معامله کې انټرنیشنل میډیا یعنی غټ دا پهلګام والا واقع وشوه نو هغه نیګیټیولی طور باندې هغه څیز هغو خو هغه بل پهلو هغه بل سایډ هغو نه خولو په دې که خبره نه کوي چې په دې دیو کې چې لکه دا مونږ ولې نه پرېږدي هلته دا خو د دوی حق دی که نه بالکل جی په دې کې جی مختلف لکه میډیا انټرنیشنل میډیا کوشش هم کړی دی ایکسیز هم غوښتی دی انډیا خو انډیا ګورنمنټ نه ورکوي شي ایون الیکشن دپاره هغو تله چې موږ ځو کوریج دپاره هغه یې پرې نه کړو ځکه داسې سی ان ان او الجزیره او بي بي سي دا فاکس دا ټوله دنیا په مخه راغستې دوی خپل تپوس هم نشي کولی جي نو نشي کولی جي هلته بس انډیا یو قسم تسلط ته جي هلته ټول کم کنټرول دی د وخت د مقبوضه کشمیر د هغو په لاس کې دی او زموږ هلته لوکل میډیا یعنی دومره دباو کړی ده جي ته سوچ نشي کولی چې موږ کوم خبرېږو که نه جي او مطلب دا دی بیا یې نیسي جیلونو کې بندوي او مختلف طریقه باندې والا زور ورکوي نو موږ دا وایو جي چې هغه انساني حقوقو تنظیمونه انټرنیشنل میډیا چې کوم ذموار خلک دي
زمونږ د انټرنیشنل میډیا هم تنظیمونه او موجود جی دي شته کنه جی هغه د را مخکې شي او جی او یو ان او جی او داسې نور چې څومره داسې پلیټ فارمز دي چې هغه اثر رسوخ لري او د هغه انفلوئنس وي هغه سره خبره پکار ده چې داسې یو غیر جانبدار ټیم او جی بېشک پکې تاسو د پاکستان او د کشمیر صافیان پکې ماچوئ صحیح تاسو د دنیا نه راوچت کړئ او جی هغه یو ټیم تاسو مقبوضه کشمیر ته وزټ لولې کوي او جی. او پرې چې غیر جانبدار تور باندې پته هغه ولګي. ریپورټینګ وکړي او جی خدای په حواله جی، جی. سره تاسو اجازه وي سر جی، جی. پلیز خبره دا ده چې د آزادۍ جنگ زما دی کنه نو ریسپانسیبিলিټي هم په ما دی صحیح نو انټرنیشنل میډیا سره انګیجمنٹ چې دی لوبینګ چې دی هغه هم زما ذمہواری ده یو ریاست په حواله سره تاسو دا وګورئ چې اوس پهلګام والا واقع شو انډیا چې دی جاریت وکړو او جی نو زموږ فارن آفیس چې دی خپل ذمہواری چې دی هغه ادا کړه ٹھیک پوره دنیا کې زموږ میډیا چې دی داغه تړون وو او موږ چې دی میډیا سایډ نه یو ډیر ریسپانسیبل رول ادا کړو او جی نو خبر دادا چې ډیپلوماټیک فرنٹ سره زموږ میډیا چې هغه لوبینګ وکيو پکارم داده نو زه ویم چې زموږ کیس چې دی هغه ښه انداز سره هغه بلډم کېدی شي صحیح. او موږ چې دی بالکل یو داسې ماحول جوړولی شو چې هغه ایون انټرنیشنل میډیا اټریکټ کیږي هم باغې باندې او بیا انډیا مجبوره کیږي هم باغې باندې خدا خبره به راځي مونږ ته چې مونږ چې دا وایو چې زموږ سفارتي سپورټ چې دی هغه د کشمیر سره دی نو خبره دا جواب په دې ورکو چې زموږ څه سپورټ دی یس مونږ دا نن چې دی دا زموږ ورځ چې دی هم هغه حساب سره مونږ چې دی دا غي باندې خبرې کوو یا 5 مئی باندې کوو نو دا خو ټیک شو دا نن مو خبرې وکړې به دا کار ختم شو جی نو ام دا ویم چې دا کار زکا نه دی چې بل نیکسٹ ایئر چې دی چې مونږ په دې کېنو کنه نو زموږ چې میډیا دا زموږ ډیپلوماټیک فرنٹ چې دی زموږ هیومن رائټس خپل تنظیمونه چې دي پکار دی چې هغه دا اساینمنٹ چې دی یو بالکل فریضه په شان هغه د دې ته غاړه ورکړي او چې دی دا بالکل ایڈوکیسی کیمپینز دی لانچ کړي نو هغه وخت چې دی هغه به اثر پروزي امریکا ته هغه دی یا برطانیې ته څه دی چې موږ باندې څه هغه تیریږي لګیا دی دا کیس چې دی بلډ کول چې دی هغه زموږ کار دی او شمله معاهدې په حواله سره زموږ یو ایکټیو رول په کار دی زموږ د میډیا او زموږ د سفارتکارانو صحیح نو دا چې به اوس خبره چې موږ خپلو کې نشو کولی نو موږ ته دا موقع ملاو شو چې موږ انټرنیشنلی ریاستونه انګیج کولی شو کنه هغه شمله معاهده خو یو پابندي وا یو رکاوټ و هغه ختم شو نو اوس پکار دی چې موږ دا کیمپین د ایڈوکیسی کیمپین چې دی هغه کې دنیا ځان سره انګیج کو دنیا ته نشو پرېښودی صحیح دا ذمہواری بیسیکلی زموږ ده او بیا چې ریسپانس نه ملاویږي نو بیا یو ډایلاګ چې دی هغه فردر چې دی هغه ډیولپ کېدی شي جی اشرف ډار صاحب د ایډوکیسی خبر وشو کنه جی بیا مغه خبره د موږ د شپږ کال او شو کال په کال موږ راځو دلته د خبرې مو کو لاسونو زنجیرونه هم جوړ کو او تقریرونه مو شي کنه جی خو بیا د دې دوران کې منځ کې هم داسې کیمپین ایډوکیسی اکټیویټیز پکار نه دي جی چې مسلسل د پبلک ډیسکورس یې صحیح کنه جی زمان صاحب تاسو ډیر ښه تپوس وکړو موږ نن ورځ ته یو استحصال او جی منځو لګیا او جی موږ هم ناست یو او جی نن په پوره پاکستان کې مختلف فنکشن وشول تقاریب بم شوي سیمینار ټول دنیا کې وشو ټیک شو کنه پوره دنیا کشمیریان کې کوي یو لګیا دي او چې سبا چی شي کنه او جی نو خبره ختمه تاسو په خبره اوسئ حقیقت دا دی داسې خو تاریخونه نه نه کامیابېږي کیږي کنه جی نه کیږي بټ صاحب خبرو کا چیرې دنیا سره کنه انټرنیشنل میډیا خبرو کا ګوره زمونږ په دنیا کې چې کم ځای کې سفارتخانه ده د پاکستان سفارتخانه په دنیا کې چې کم ځای کې ده صحیح الته باقاعده یو پریس اتاشي وي او جی هغه کار دا دی او جی چې هغه به د خپل ملک په حواله چې څه داسې څیزونه دي د هغه ځای میډیا خلک چې دي هغه ان بورډ دي او جی او دا د غزي مواري ده بالکل دا غزي مواري ده نو کاغه په دنیا په کم ګډ کې چې کم ملک کې زمون سفارتخانه موجود ده الته دا د غزي مواري ده او کوي داسې نه ده کیږي مونږ خلک ډیر پکار دي کنه زیات پکار دي په دې کې مزید امپروومنت پکار دي خو حکومت هلې ځلې په خپل ځای جی ولس او د کام هلې ځلې په خپل ځای خو مونږ یعنی چې کوم حقیقت دی او
د کال 12 میاشتې چې کله هغه ورځ راشي چې هغه 5 فروری ده که هغه 5 اگست دی که یا داسې نور د کشمیر په حواله کوم ورځې راشي موږ مانځو نو هغه څیزونه د هغه ورځ پورې دي هغه نه پس باید په کار دی چې د هغه فالو اپ وشي هغه کې د هلې ځلې وشي چې کم ادارې د هغه ذمہ دار دي په کار د خپل رول ادا کړي او دغه ورځ خو د دې یو پیک په کار دی که نه چې ټول کال اکټیویټیز وشو په نننۍ ورځ به دا بالکل په یو هایټ باندې ایگزیکټلی په کار همداسې ده نن هم تاسو وګورئ چې ځوان کل زموږ اوس هم زه تاسو ته وایم ناخبر دی د مسله کشمیر د اهمیت نه د مسله کشمیر د حقیقت نه هغه څه نه دی خبر چې کوم نن نه دیش کاله زوړ سړی چې د کشمیر حالاتو نه خبر دی که نه جي حالانکه چې اوس ګوره سوشل میډیا راله په هغه باندې دومره اویرنس دی چې ته څه غواړې ته کتی شي او یوت خو ټول په سوشل میډیا په سوشل میډیا روانه ده جي بل بخزمان صاحب وختي یو خدا ګایډلاینز بر ناراضي کنه چې په کار کې د بر ناراضي ایگزیکټلی بر ناراضي وختي یو خبرو شو چې موږ حالت جنگ کې وګورم هندوستان باوجود دینا چې هغه ماته خوړو خو په آرام نه دی ناست دا ووري اوس هم پلانینګ کوي نن بی ال ای په بلوچستان کې لګیا دی هغه سپورټ کوي او دا چې څومره کیژوالټیز کیږي دا غزه هندوستان دی نن په موږ سابقه قبایل ایریاز کې فتنه الخوارج چې کوم روان لګیا دي او په افغانستان کې چې کوم طالب ناشته او دغه هندوستان لګیا دی هغه سپورټ کوي آیا شکست لا اوسه پورې هیر کړی خو نه هغه خو په زړه باندې خوړلې دی هغه داغه چې کم خوړلې دی هغه اوس چل نه ورځي ولا نو اوس کله د بی ال ای په ذریعہ کله افغانستان کې دا کم خلک ناشتي د پاکستان خلاف هغه استعمالي خو موږ دا وایو چې موږ په خپل فورسز باندې فخر کوو جی کاغه فوج دی کاغه نیوی دا کاغه ایر فورس دی کاغه پولیس دی کاغه لیویز دا کاغه اف سی دا بالکل او سره نور چې کم دي کمانه پاتې کیږي الحمدلله پدې کې الله موږ باندې ډېر فضل کړی دی او بیا دا سیز عملاً تاسو کته د مئی والا انسیډنټ تاسو خبر شئ موږ د هندستان په مقابله کې ډېر ورکوټ ملک یو جی زموږ آبادی 24 کروڑ د یو عرب نه بره دی الله تعالی یو کرم یو فضل په موږ باندې وکړو او یو داسې غټ ملک لا موږ ماته ورکا او بیا هغه نیوکلیر پاور دی نو موږ الحمدلله نیوکلیر پاور یو موږ نه غواړو چې الله دې نه کې چرته اټمی جنگ سایت ته موږ لاړ شو نه الحمدلله زموږ نیوکلیر پروګرام چې دی محفوظ لاس کې دی په دې خو بالکل کلیر یم او په محفوظ لاس کې دی نو دا خلک په آرام ناشتي کنه صحیح چې کم په دنیا ایران ته ګور ایران پسې نو پریوتی چې نه نیوکلیر جوړه نه به جوړه یا محفوظ لاس کې ځکه خو انډیا سره غم پیدا شو او امریکای سره هم پیدا شو بیا پکې منځ کې په زمان صاحب دی وخت څنګه ما وختیم خبرو کا اټماسفیر چې دی خطه زمونږ دی خطه اټماسفیر دی وخت زمونږ په ډیر فیور کې جی او انټرنیشنل حالات هم جی حالات زمونږ فیور کې مقبوضه کشمیر الله دیو کی جو لار وته جو موږ غواړو چې په ټیبل ټاک وشي موږ جنگ نه غواړو چې جنگ جګړه دا مسلې حل نه دي الله دیو کی چې ټرمپ چې سوي چې په هغه د عمل وکي اوس اورو چې د انډیا دوره بم کوي د پاکستان بم کوي اوس پکې دا تریخواله راغې اوس ګور چې کله راځي الته کله زی دلته کله راځي او الله دیو کی چې لار وته راو دي چې مقبوضه کشمیر خلک ډیر سخت تنگ دي جی الته حالات ډیر خراب دي جی موږ وایو تاسو ولا موکور کوي که هندوستان سره زی بس هندوستان سره لاړ شي که پاکستان ته راځي لا کې پاکستان به شي نو هندوستان خپل فیصله خو هندوستان خو پوي دی هندوستان خو پوي دی چې وروره که موږ دا موقع ورکړه نو بدل اړو پاکستان ته الهاکه پاکستان دی نو ان شاء الله د اوسنی د حالاتو رڼا کې موږ د الله نه دا توقع کوو چې الله تعالی خپل کرم کوي فضل بکوي او د کشمیر خلک چې دا بیا کالونه لګیا دي زپیدلی دي او ډیر زیات په مشکلاتو کې دي مصايبو کې دي چې الله تعالی د هغه د مسلې حل را پیدا کی او بشکا د ټرمپ د لاس نه دی شي خو مسله دی حل شي چې د کشمیر خلک چې کم دي پرامن آزادۍ سره خو اوپنلی خپل مذهبي لحاظ سره یو انډیپندنٹ آزاد ملک کې خپل ژوندو کی آزاد ملک ان دی سنس ما دا وایي چې د هندوستان د ظلم نه خلاص شي جی وخت ختم شو جی ګرانو کتونکو یو استحصال په حواله
مونږ خبرې وکړې او نننۍ ورځ د اهمیت په حواله هم خبرې وکړې. کشمیر کې چې کوم زور ظلم او جبر روان دی په هغې خبرې وشو، خاص کر بیا د انټرنیشنل کمیونټي او د امریکې په کردار باندې هم تفصیل سره خبره وشوه. محترم معظم بټ صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوو جي. محمد اشرف ډار صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوو جي. ګرانو کتونکو ستاسو نه اجازت غواړو. الله په امان.